د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدائش د ربیع الاول په میاشت کې د پیر په ورځ د صبح صادق په وخت کې په مکه مکرمه کې 12 تاریخ د ربیع الاول باندې یا 8 تاریخ د ربیع الاول باندې دا شوه عیسوی تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی بروزی پیر دا ولادت طیبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی څنګه چې د نور خاتن مخ کې یو سرخی راشي او دا غین خلق پته لګی چې نور نږدې وخت کې راختیدون کې ځکه چې شفق کی سرخی ښکار شو دا شانتی د نبی کریم آمد او تشریف راوړلو سره الله په دې دنیا کې اثرات ښکار کړ چې د دواړو جهانو سردار نبی عربی صلی الله علیه وسلم القریب دنیا ته تشریف راوړونکی دی او د پیغمبر علیه السلام د ولادت نشانات ښکار کړ دا داسې شیزونه چې د نبی علیہ السلام د ولادت طیبه نمخ کې دا برکات دنیا ته الله خودل بعض عالمانو د سیرت د نبی علیہ السلام د مبارک مور بیان نقل کړي دي فرمایي سیدہ آمینه بی بی چې زما په ګیړه باندې کله نبی علیہ السلام حمل شو نو ما خوب ولیدو چې ما ته ویلې شو چې ستا په ګیړه باندې کوم ماشوم دی دا د دې امت سردار دی او کله چې دې پیدا شي نو دا دعا وکا چې یا الله دې زستا پناه کې در کوما او د دنو محمد کې صلی الله علیه او آمینه بی بی فرمایي چې ما یو نور او رڼا ولیدله دوران د حمل کې کله چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم زما په ګیړه باندې آمینه بنت وهب رضی الله عنها فرمایي چې نور می ولید چې ما ته دی نه د بصرا خار هغه محلات د ښکار شو چې کوم په شام کې آمینه بی بی وای چې دومره نرم او سپک حمل ما چرته د زنانه نه دی لیدل نه ته په ګیړه بوجو نه مړه خرابې او زما د ګیړې مبارک نه به خوشبوئی تله ایزه په لار روانو ما یو موړه به مخې ته راله ما به وایي چې دلته به لږه په احتیاط باندې ځمه چې چېرته رانه غورځېږم تندکو نه خورم لکه زنانه او داسې حال وي دې وخت کله به چې هغه ځای ته ورسېدم هلته به موړه نه وه هغه ځای به اوار کله به یو ځای د ټوپ و چې دلته به زه ټوپ وهم لښتې غوندې به مخې ته راغلو کنده غوندې چې زه به ورنږدې شم هغه ځای به اوار دا ټول برکات د دې ماشومو کوم چې زما په ګیړه باندې مولانا تانوی رحمه الله لیکلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت د مخکې عجیب و غریب حالات عبدالمطلب سے وی د نبی السلام مبارک نکه چې زه الکوما واده مې نو کړی په حتیم کې ودوما بیت الله شریف سره چوخته کومه ایسه چې راویښ شوم ډېر ښکلې جامې مې په غاړه او سر مې غوړ شوی دی او رانجه راته لګولې شي ما چې ځان ته خیال وکړو نو دا جامې ما مخکې نه وې اچولې نه مې سترګې تورې کړې وې نه مې ویښته غوړ کړي نو زه ډېر زیات حیران شوم په دې کیفیت باندې پلار ته مې وایي نو هغه تپوس وکړو د پویو خلکو نه چې یاره زما زوی سره د بیت الله شریف په خوا کې دا کار شوی نوجوان هلک دی جامې بدلې شوي دي درانجه ورته لګولې شوي او سر یې غوړ شوی دی نو هغه پویو خلکو د هغه وخت ورته مشوره ورکړه چې دې هلک له تاسو واده وکړي نو ما چې واده وکړو نو د هغې نه ما له الله پاک یو زوی راکړو عبدالله صاحب کوم چې د رسول الله مبارک والد ګران قدر دی دا یو بل محیر العقول او عقل او ذهن حیرانونکي کیسه ده دا د نبی علیہ السلام د ولادت نه مخکې هغه برکات لوی برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې چې ټول جهان ولید هغه دا چې د پیغمبر کریم ولادت په عام الفیل کې شوی دی عام الفیل څه ته وایي کم کال باندې چې ابرهه ظالم
په بیت الله شریف حمله کوله. ابرهه یو ظالم بادشاہ هغه وی د خانه کعبه ته هر کال خلک جمع کیږي او دې سره د اهل مکه تجارت ډیر خوړان دي روان دي. نو داسې یو مذهبي ځای به موږ هم جوړ کړو چې د عیسایانو ته راجمع کیږي، یهودیانو ته راجمع کیږي. نو هغه په یمن کې یو مصنوعي خانه ساز ځای جوړ کړ او هغې له نوم ورکړ چې دا بیت الله دی والعیاذ بالله. یو کوټه جوړه کړه، یو آبادي جوړه کړه او جعلي او نقلي طور هغې باندې د خانه کعبې یا د بیت الله نوم کېښود. یو عربي ځوان ورغی، هغه پکې یو دسمات یو بادر او ځوانان خو هره زمانه کې وي که نه نوجوانان. تاسو وګورئ دا چا چې د نبي علیه السلام ناموس باندې غیرت کړی دا اکثر ځوانان دي. غازی المدین شهید وګوره، عامر چیما وګوره دې وخت کې، او عوام دي سبحان الله، شیخانو بزرگانو مولیانو قاریان صاحبان نه دي، دا د رسول الله مبارک امت ته ټول سبحان الله. نو زما عزتمندو هغه نوجوان پکې یو دسمات یې وکړو. زه کله کله ملګرو ته هم داسې وایي او دسمات یې پکې وفرمایلو، نرتوب یې کړو که نه. یا بعضې اهل سیرو لیکلي دي چې اورې بلکو تیلی ورته کوله چې ته د الله د کور مقابله کې خانه ساز جعلي ځای جوړی او دې ته د الله کور وی. ابرهه ډېر غصه شو، هغه وی دی زمونږ د مکرم معزز محترم زی بېعزتي کړې ده، نو زه به د مسلمانانو دا بیت الله شریف شهید کوم او رانوم به یې ولی. نو ډېر په غرور باندې را روان اوږده کیسه ده، اجمالا قرآن کې راغلې ده الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کې را روان شو. په لاره کې مختلفو قبایلو د هغه مقابله کوله او سره لوی لښکر و، نو هغوی ته به یې شکست ورکول او مخې نه به یې لرې کول تر دې چې مکې مکرمې ته را داخل شو. او یو وادي ده، وادي محصر ورته وایي، هغې کې پړاو واچو او بیا یې داسې ترتیب جوړو چې د اهل مکه سره جنگ جوړ کړي، نو په دې ترتیب باندې به موږ بیت الله شریف حمله وکړو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه مبارک عبدالمطلب صاحب هغه وخت کې د قریشو مشر هغه اوښان سرېدل. نو ابرهه د چیړ دپاره چې د جنگ شروع راشي د عبدالمطلب صاحب اوښان په خپلو کسانو رو تختول. عبدالمطلب صاحب دلته قوم را جمع کړی چې ابرهه دا اراده لري چې بیت الله شریف باندې حمله کړي. څوکو څونکو مختلف تجاویز راغلل. بیا عبدالمطلب صاحب په دې جبل ابي قبیس باندې وختو. تفسیر مظهري لیکلي چې کله وختو دعا یې کوله چې الله د خپل کور حفاظت وفرمایي. د دې تندینه یو شغله یو پړق یو نور داسې ووتو سیده په بیت الله شریف پرېوتو. دا نور د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اهلی سیرت بس دوی ما ته الله وښوده چې زه به د خپل کور حفاظت کوم. راکوشو خلکو ته تاسو خپل کار کوئ، زه به خپل کار کوم، زه هېڅ فکر مه کوئ. ما ته الله ښکاره کړه چې الله جل جلاله به د خپل کور حفاظت فرمایي. قومونه مشران قبایلو رخصت شو. عبدالمطلب صاحب ځان له لاړو چې د هغه اوښانو تپوس وکړي چې څنګه ابرهه باندې ور داخل شو. هغه ځان له یو تخت جوړ کړی او دا ابرهه په خپلو خلکو کې ډېر بارعبه و، خو عبدالمطلب صاحب د هغه مخ مبارک ډېر ښکلی و او په تندي کې د رسول الله مبارک نور ځلېدو. چې څنګه ور داخل شو نو ابرهه ویرېدو او د تخت نه راکوز شو. ګینې هغه نه راکوزېدو چاته، لاندې ورسره کېناستو. ځینې کتابونه لیکي چې دیم ځان سره بره کېنولو کېناست. وایي ښه څنګه راغلی؟ ابرهه ډېر یره کې عبدالمطلب صاحب به ته وفرمایل چې زه د خپلو اوښانو تپوس ته راغلم. ابرهه ډېر حیران شو چې زه د دوی مذهبي ځای شهید کوم رانوم او د ده په ځای په وطن باندې چړایي کوم، حمله کوم او ده سره د خپلو اوښانو غم دی. نو دې سره د هغه په ذهن کې د عبدالمطلب صاحب دا جلال او دنه کومه یره د هغه چې وه هلې کمه شوه. فوراً ورته عبدالمطلب صاحب وفرمایل چې زه د اوښانو مالک مجازي یم،
ځکه د اوښانو تپوس کوم او ته چې په کوم ځای باندې حمله کول غواړې بیت الله شریف د هغې مالک شته هغه یې نگهبان دی. سبحان انا رب الابل وللبیت رب سیمنع. اوښان یې ترې راروان کړه. ابرهه ظالم وي چې مخه خو ازاده ده راروان شو. وادي محصر ته چې راورسېدو د ده فوج مختلف قسمه و، څه یې څه په اتیانو څه په نورو شیانو څه پیاده دی په یو غټ اتیسورو مخکې و. چې کله را نږدې شو بس الله پاک ورکوټې مرغیده تو تاګر کړي. هغې ته حکم وکړو چې ورشئ او د چڼې د دانې عمره کاڼی به ورسره و. ځینې علما لیکي د مسور د دانې عمره یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې بل په بله پنجه کې هر مارغه سره درې د مسور د دانې یا زیات نه زیات چې کوم غټ لیکلی شوی دی د چڼې د دانې عمره دا نه به وه. هغه د مسور یا د چڼې د دانې عمره کاڼی به یې راړه کوو. دا کافر به پې لګېدو په سر د هغه نه به لاندې وتو اتي نه به هم لاندې غورځېدو. اوسه پورې لاندې ځمکه کې روان دي. دا ایټم بم چې دنیا جوړ کړی دی د هغې دپاره بنیاد دغه کاڼی به ټولو غرق مردار شو څو تښتېدل. ابرهه په خوا کې دا کاڼی تیر شو بس چغې شروع کړي. داسې چغې شروع کړي چې اهل سیرت لیکي لکه غویې چې چغې وایي کله او منډې کړه. صنعا ته لاړو. دا د دارالحکومت په هغه وخت کې اوس هم دی د یمن کیپیټل سیټي. هلته ځان ورسو او بیا وپړسېده مردار بوی تتلو مردار شو. الحمدلله. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل وجعلهم كعصف مأکول. آیت نه ګوري سوچ نه کې فکر نه کې ستارب څنګه کارو کو اتیانو والا سره آیا نو ګرځولې مکر داغي په خساره کې او لګلیو په دې باندې مارغان ډلې ډلې چې وشتلې دی لره په کانو باندې چې د کوت کانو نو وی ګرځول داسې زره زره لکه ساروی چې غیا وخري واپس غشون را لړکی. مولانا احمد علی صاحب رحمه الله د لاهور زمونږ د استادانو استاد امام الاولیاء هغه په خپل تفسیر کې وایي چې د سورة فیل موضوع دا ده توهین شعائر الله موجب ذلت است. څوک چې د الله دین پورې د دین نښو پورې خندا کوي بې ادبي کوي د جومات د مدرسې د عالم د ختم نبوت د جهاد د درس قرآن درس حدیث د دې سپکاوی کوي دا سړی به ذلیله کېږي. نو علماء تفسیر علماء حدیث علماء سیرت لیکي دا قصه د نبی علیہ السلام د پیدایش نه 50 ورځې مخکې وه یا 55 ورځې مخکې وه او وایي دا هغه کمال دی د نبی علیہ السلام چې د رسول الله مبارک د پیدایش نه مخکې الله جهان ته ښکاره کړی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې الله دنیا ته د هغه برکات ښکاره کړي او په دې د اهل سیرت اتفاق دی چې پیدایش د ربیع الاول په میاشت باندې عام الفیل کې شوی په هغه ځای کې چې دا کور بیا وروسته د حجاج ابن یوسف اورور محمد ابن یوسف اغسته نن سبا پای کې یو مکتبه جوړه ده الته خلق مطالعه کوي او دینی کتابونه او لایبرری ده. امام شاه ولی الله دهلوی رحمت الله علیه لیکلی فیوز الحرمین کې وی د ولادت طیبه په ورځ باندې زلاړم هغه ځای ته چې کوم ځای باندې د نبی علیہ السلام پیدایش شو ماو قتل چې الته خلق را جمع دي درود په آقا مدنی صلی الله علیه وسلم باندې وای او الته چې ما کوم انوارات کته د فرشتو انوارات په غزه باندې نازلې اوس هم نازلې د نبی علیہ السلام نه مخکې عیسی علیہ السلام دنیا ته راغلی د آقا مدنی محمد عربی صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیہ السلام په منځ کې څومره فاصله و ځینې عالمان وای
1500 کاله، ځینې عالمان وایي 600 کاله او ځینې عالمان 501 کاله وایي، خو د 500 کالو نه کم چا نه دي ویلي، د 600 کالو نه زیات چا نه دي ویلي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې وقفه او فاصله وه. د حضرت عیسی علیه السلام اسمان ته ختیدونه 500 کاله یا 501 کاله یا 600 کاله بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف دا راوړ. امام ابن عساکر یو لوی مورخ دی، هغه د دنیا مجمل تاریخ لیکلی، یو ناشنا خبره کوي، وایي د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په درمیان کې 200 کاله فاصله وه، یعنې 1200 کاله. نوح علیه السلام بقول مورخین د آدم علیه السلام نه 1200 کاله بعد دنیا ته تشریف راوړی دی، او د نوح علیه السلام او د ابراهیم خلیل الله علیه السلام په منځ کې 140 کاله فاصله ده، یا 142 کاله 1142، او د ابراهیم او د موسی علیه السلام پورې 555 کاله فاصله ده، او د موسی علیه السلام نه داود علیه السلام پورې 502 کاله فاصله ده، د داود علیه السلام نه د عیسی علیه السلام پورې دواړو پیغمبرانو په منځ کې چې کوم فاصله ده نو 1356 سال هغه لیکلی، 1355 کاله فاصله په منځ کې. او د عیسی علیه السلام او د آقای مدنی سید الکائنات محمد عربی صلی الله علیه وسلم په درمیان کې فاصله څوک وایي 500 کاله، څوک 600 کاله، او څوک وایي 520 کاله. د آدم علیه السلام عمر د مشهور قول مطابق 40 کاله کم 1000 کاله، چا 50 د پاسه 1000 کاله لیکلی، خو امام ابن عساکر وایي چې مشهور دا ده چې 40 کاله کم 1000 کاله د عمر. او د آدم علیه السلام دنیا ته د تشریف راوړلو نه تقریبا 6,000 کاله بعد، یعنی په 2000 کال نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړی. د دنیا نه دومره فاصله بقول امام ابن عساکر تیر شوی وه د آدم علیہ السلام نه تر آقای مدنی صلی الله علیه وسلم پورې. مخکې د نبی کریم نه 6,000 کال دنیا تیر شوی وه، 2000 کال 7,000 سال کې دننه آقای مدنی رونق افروز شوی دی او دنیا ته تشریف راوړی دی. نو په کوم کال چې د اصحاب الفیل قصه وه نو دا 12 تاریخ د ربیع الاول یا 8 تاریخ، خو د جهان ناشنا ورځ وه چې د دواړو جهانو سردار محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی. د چا د مخه چې دنیا پیدا، شپه ورځ پیدا وه، جنت دوزخ پیدا و، آدم علیہ السلام پیدا و، کشتی د نوح علیہ السلام داغی حفاظت شوی و، د ابراہیم علیہ السلام دعا و، د اسماعیل علیہ السلام د نجات باعث و، او دارنگی د موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام پیشنگوئی و. زمونږ استاد خوږ پیغمبر، عالی شان پیغمبر، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، آقای مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا افتاب نبوت کار شوی دی. هغه طرف ته وګوره د کسرا محل هغه زلزله کې غورځېږي، نهر ساوا یو نهرو چې په 100 کاله هغه اوچ شوی نه و، د رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړلو سره هغه اوچ شو. د کسرا محل په ډیره خوارۍ جوړ شوی و، ډیر مضبوطو، د سیرت په کتابونو کې راغلي 14 خښتې ترې رالاړې شوې. سبحان الله.
د فارس آتشکده چې سونه کاله پکې اور بل شوی او مړ شوی نو اچانک مړ شو هغه اور. د سیرت کتابونو لیکلي زر کاله شپه ورځ مسلسل اور لګېدلی او مجوسیانو ورته سجدې کړې وې. د آقای مدني محمد عربي خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم تشریف اورئ سره د شرک او د کفر او د جهالت ټولې تیارې ختمې شوې او په خپل رڼا خوره شوه. آمینه بیبي وایي ولادت طیبه سره زما د ګیډ نه یو نور ښکاره شو، مشرق او مغرب رڼا شو. بعض روایاتو کې راغلي دي چې نبی علیہ السلام کله دنیا ته تشریف راوړو د دواړو لاسونو په ذریعه په ځمکه باندې د سجدې په حالت کې د نبی کریم پیدایش شوی. د سیرت طیبه کتابونو راوړي دي چې بیا نبی علیہ السلام یو موټی خار روچه تکړه او اسمان ته وکتل. نبی علیہ السلام چې پیدا شو طبقات د ابن سعد لیکلی دي، سیرت مصطفی لیکلی دي، پیدایشي مختونو سنت کړی شوی دا د نبی علیہ السلام کمال دی. الله پاک دې موږ تاسو کې د رسول الله مبارک حقیقي مینه پیدا کړي او دا بیان دی الله زموږ او تاسو په عقیده رسالت په عقیده ختم نبوت باندې د مضبوطیا ذریعہ وګرځي. کریم رب دې ټول انسانانو ته د آقای مدني په لار باندې دغه په سنت او شریعت باندې تک نصیب کې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.